سلامونه ګرانو ملګرو په دې هیله راو جوړه ساتنه بیاس زما نوم زینالله ده او دا زمون سره د لینکس لیکچر نمبر 3 ده ان شاء الله موږ تاسو مخته ځو او دا زمون سره د لینکس د فانډامنټل ان شاء الله ورستنی ویډیو به وي ان ورسته راتلونکي ویډیو کار کوم پریکټیکل ته ځو انسټالیشن به کوو هغه ته پریکټیکل کار کوو نو هیله د ملګرو خسته کېږئ ما دغه اخرنی ویډیو به وي د کې کوم مهم ټاپک به هغه کور کوو کرنل شلو یا مثلا لینکس کرنل ده ډسټریبیوشن ده یا فایل سیستم ده دا مهم څه ټاپکس ان شاء الله د کې به ویډیو کې به کور کوو نو ورسته موږ تاسو بیا پریکټیکل انسټالیشن کوو نو ورسته موږ پریکټیکل کار کوو نو زه راځم ملګرو دا سلایډ شو ته بیا یم ملګرو سره لومړنی واټ از لینکس کرنل کرنل چې دی په سمپل الفاظو کې ملګرو لینکس کرنل د کور پارټ اف اپریټینګ سیسټم د اپریټینګ سیسټم یا د عملیاتي سیسټم منځنۍ برخې ته کرنل ویل کېږي کرنل د لینکس یا د اپریټینګ سیسټم منځنۍ برخه ده چې دا هغه پروګرام دی ملګرو چې کله موږ سره سیسټم لوډ کېږي یا کمپیوټر چلنیږي په هغې وخت کې دا رن کېږي تر څو د هارډویر سره انټراکشن یا کمیونیکیشن ترسره کړي هغلته من سره سافټویر چې دی دا د هارډویر سره په کار راولي یا من سره مانیج سیسټم ریسورسز مانیج کوي کرنل او بغیر د کرنل نه ملګرو لینکس کوم کار یا فنکشن وظیفه نشي ترسره کولی ښه ملګرو من سره نور اپریټینګ سیسټمونه تاسو سره به سوال پیدا شي چې آیا نور اپریټینګ سیسټمونه لکه من سره وینډو شوله یا مثال ماک اویس شلو یا نور اپریټینګ سیسټمونه هغه موږ سره کرنل لري هو ملګرو هغه هم کرنل لري لکه سیم چې موږ سره لینکس لري نو کرنل چې دی د مرکزي برخه یا کور پارټ اف اپریټینګ سیسټم د یو عملیاتي سیسټم منځنۍ برخې ته چې هغه د هارډویر سره انټراکشن یا کمیونیکیشن کوي دې ته کرنل ویل کېږي کوم هارډویر چې د هغه کنټرولوي ښه ملګرو راځو زه تاسو ته یو مخته راشم د کرنل او اپریټینګ سیسټم ترمنځ فرق چې ده کرنل چې دی د کور پارټ دی د ټاک ټو هارډویر د هارډویر سره مطلب خبرې کوي د هارډویر سره انټراکشن کمیونیکیشن کوي خو اپریټینګ سیسټم چې د کرنل پلس ټوس پلس یوزر انټرفیس د کرنل سره چې ځینې ټولز یو ځای شي ځینې سافټویرونه یو ځای شي او یوزر انټرفیس یو ځای شي دې ته کمپلیټ یو اپریټینګ سیسټم ویل کېږي لینکس کرنل چې دی دا ټیکنیکلی ملګرو یو لینکس چې دی دا یو کرنل دی ملګرو او موږ سره چې ډسټریبیوشن دی دا هم سره یو فول اپریټینګ سیسټم دی لینکس چې دی موږ سره ملګرو دا هغه کرنل دی صحیح ده نو د کرنل سره ډیولپران انجینران هغه سافټویر ټول یو ځای کوي د هغې څخه یو کمپلیټ ډسټریبیوشن رامنځته کوي چې هغې ته موږ بیا یو اپریټینګ سیسټم ویلی شو نو زه راځم ملګرو موږ سره ډسټریبیوشن چې د دې نه مخکې زه چې راشم ډسټریبیوشن ته ما سره یو عکس دی د لینکس د کرنل په باره کې تاسو ته زه وښیم ښه ملګرو دلته ګورئ ما مخکې مو ویل چې موږ سره لینکس چې ده د یو کرنل دی دلته ناټ ان اپریټینګ سیسټم یو اپریټینګ سیسټم نه دی بټ واټ ډز اټ مین دې مطلب چې ده زه دلته راشم مخته دلته ګورئ چې موږ سره د لینکس کرنل چې دی دا راواخلي فرض کوي دا یو انجن دی د موټر انجن دی د کرنل دا هر څوک رااخلي ډیولپران یې رااخلي مثال یو انجن چې موږ رااخلو په هغې کې موږ موټر جوړوو انجن رااخلو هغې کې موږ موټرسایکل جوړوو یو هغې کې یو رکشه جوړوو یا هغې کې ټرک جوړوو انجن رااخلو داسې زموږ سره د لینکس کرنل هم دی ملګرو لینکس کرنل ډیولپران رااخلي انجینران رااخلي هغې سره تاسو کولی شئ چې مثال په طور ځینې سافټویر ټولز یو ځای کړئ هغې څخه چې وکړئ یو ډول اپریټینګ سیسټم رامنځته کړئ او د یو بیا کرنل راواخلی د هغې سره سافټویر ټولز یو ځای کړئ د هغې څخه بل ډول اپریټینګ سیسټم رامنځته کړئ یا ډسټریبیوشن رامنځته کړئ نو داسې موږ سره کرنل چې دی از انجن لکه فرض کوئ موږ سره یو انجن دی چې دې سره سافټویر ټولز یو ځای کېږي هغلته موږ سره چې یو کمپلیټ اپریټینګ سیسټم منځته رسي دلته ګوره موږ سره ملګرو انجن وي
کرنل از انجن دی، خو دلته ځینې ټولز یا موږ سره باډي ورسره یو ځای کړو، ټایرونه ورته وایو چې هغې کې موږ چیک کړو انجن څه هلته یو موټر جوړ کړو یا هغې کې رکشا جوړ کړو. هغې نه یو مثال موږ د کرنل سره ټولز راواخلو، هغې کې موږ چې جوړ کړو یو اپریټینګ سیسټم جوړ کړو د مختلفو اهدافو لپاره. تاسو کولی شئ په کرنل کې ځکه مخته راشم دلته ما سره ګورئ ملګرو دې ساحه کې تاسو کتلی شئ چې که لینکس کرنل چې دی نو پیټنټ نه مطلب دا دی چې دا په چا پورې مربوطه نه دی، هر څوک کولی شي دا تغیرات کې راولي د لینکس. دلته که ګورئ ملګرو موږ انجن راخلو هغې کې موټر جوړو، موږ انجن راخلو هغې کې ټرک جوړو، د موټر انجن په هغې کې موږ موټرسایکل جوړو، یا همداشان موږ انجن راخلو هغې کې موږ جیټ جوړو. داسې تاسو کولی شئ د لینکس کرنل راواخلئ، هغه از سرور استعمال کړئ، د سرور لپاره یې پریپیر یا جوړ کړئ، هغې کې تغیرات راولئ، هغې سره سافټویر ټولز یو ځای کړئ. او همداشان راشئ تاسو د کمپیوټر لپاره د هغه کرنل یوز کړئ، کرنل راواخلئ، ځینې ټولز ورسره یو ځای کړئ. او همداشان تاسو کولی شئ چې په هغې کې امبیډډ سیسټم جوړ کړئ، یا سوپر کمپیوټر لپاره تاسو د لینکس کرنل واخلئ، د هغې لپاره استعمال کړئ، ځینې ټولز ورسره یو ځای کړئ. نو دا زموږ سره ملګرو د کرنل کنسپټ ده. کله چې کنسپټ مو کلیر شوی وي زه بېرته راځم خپل سلایډ ته چې موږ سره مخته چې دی بل ملګرو موږ سره ډسټریبیوشن د په لینکس کې ځینې ورته ډسټرو وایي او ځینې ورته ډسټریبیوشن وایي. ډسټریبیوشن ملګرو چې ده دا an operating system built upon the Linux kernel. Distribution یو complete operating system یا چې دا د کرنل څخه رامنځته کیږي. مطلب دا ده چې تاسو د لینکس کرنل راواخلئ، د دې سره سافټویر ټولز او ځینې نور ټولز راواخلئ، پاکیجز راواخلئ، هغې سره لایبرریز راواخلئ، یو ځای کړئ د کرنل سره، د دې څخه یو اپریټینګ سیسټم رامنځته کړئ، دې ته ډسټریبیوشن ویل کیږي. دلته موږ سره لیکل دي ملګرو چې ان اپریټینګ سیسټم بیلټ اپن د لینکس کرنل، یو اپریټینګ سیسټم چې د کرنل نه رامنځته کیږي. سره کم ته مطلب سرور سافټویر لري، یو کرنل سره چې تاسو یو سرور سافټویر یو ځای کړئ، سیسټم منیجمنټ ټولز یو ځای کړئ، ډیسکټاپ اپلیکیشن ډاکومنټیشن دا ټول ورسره یو ځای کړئ، د کرنل سره موږ سره یو کمپلیټ distribution رامنځته کیږي. یا دلته لیکلی چې هر سافټویر کم فرام ا سنټرل سکیور ریپازیټري. هم ملګرو موږ سره په پاپولر یا مشهور ډسټریبیوشن چې کومې دي ریډ هارټ ده، اوبنټو ده، فیډورا ده، ډیبیان ده، دا مشهوره موږ سره کالي لینکس هم ده یا آرچ لینکس دا مشهور ډسټریبیوشن دي چې نن سبا زیاتره استعمالیدونکي دي، خو د اهداف یا مقصدونه بدل دي ملګرو. اوس ریډ هارټ چې دا موږ سره د سرور بیس ده، سرور سایټ کې زیات استعمالیدونکی ده، یا سینټ اویس شو. اوبنټو چې دا د فرینډلی مطلب یوزران کولی شي یا بیګینر لپاره ډېر ښه دی. همداشان ډیبیان چې دا هم موږ سره د اوبنټو بیس راغلی ده، اوبنټو د ډیبیان بیس راغلی ده. نو ملګرو که تاسو بیا هم کنفیوز وای نو لینکس ډسټریبیوشن چې دی د لینکس کرنل، دلته ګورئ لینکس کرنل پلس سافټویر کلیکشن، دې نه چې یو کمپلیټ اپریټینګ سیسټم یا ډسټریبیوشن درسي. کله چې تاسو د لینکس کرنل راواخلئ دې سره سافټویر یو ځای کړئ یا ځینې ټولز یو ځای کړئ، نو دې څخه یو ډسټریبیوشن رامنځته کیږي، دې ته ډسټریبیوشن ویل کیږي یا اپریټینګ سیسټم ورته ویل کیږي. نو هیله ده ملګرو پوه شوي یاست. اوس وایو ډیفرنسز بټوین لینکس ان یونیکس. د لینکس او یونیکس ترمنځ ملګرو فرقونه چې دي دا موضوع زما څخه په لومړنی لیکچر کې پات شوی و، نو دلته مې راواخیستلو. ملګرو لینکس چې دی د اوپن سورس اپریټینګ سیسټم دی which is freely available to everyone. هر چاته دغه فری دی ملګرو، هر څوک کولی شي د کې تغیرات راولي او په سیسټم باندې یې رن کړي. خو یونیکس په دې ډول نه دی. it is an operating system which can be only used by its copyright. مطلب دا هم یو اپریټینګ سیسټم دی، خو دا د هغې کمپنۍ والا چې چا ډیولپ کړی دی هغوی کولی شي چې په دې کې تغیرات راوړي د دې سورس کوډ کې. او همداشان موږ سره لینکس بل توپیر دا دی ملګرو it has different distribution. لینکس ډسټریبیوشن چې دی موږ سره توپیر لري د هغه سره یونیکس سره. موږ سره په لینکس کې اوبنټو ده، ریډ هارټ ده، فیډورا ده، همداشان ډېرای ډسټریبیوشن لرو. په یونیکس کې موږ سره IBM
IX دا یا HP UX دا یا سان سولرایز دا د یونیکس ډیسټریبیوشن دی. هغه ډیسټریبیوشن هم تفاوت لري. ها ملګرو لینکس چې دی د یو اوپن سورس اپریټینګ سیسټم دی. It is developed by sharing in collaboration of code by worldwide developers. دا مطلب دغه دی ملګرو چې لینکس یو اوپن سورس اپریټینګ سیسټم دی. مطلب ټول خلک کولی شي د کې تغیرات راوړي خو یونیکس په دې ډول سره نه ده. یونیکس چې ده دا د AT&T لیبس ویریس کمرشل وینډرز دې لخوا سره کمته شوی ده ډیولپ شوی ده. دا په AT&T لیبس کې ډیولپ شوی دی. یوازې دوی کولی شي چې په دې تغیرات راوړي د سورس کوډ کې او ډیولپ کړي. خو لینکس چې ده د هر څوک کولی شي د کې ډیولپمنټ وکړي او تغیرات پکې راوړي. ها لینکس ملګرو د لینکس ډیفالټ بیش یا شیل چې دی بورن اگین شیل دا چې دی د بیش دی صحیح دو مون سره په هغه کې چې د یونیکس کې هغلته بورن شیل دی but is also compatible with other GUI. لینکس by default کوم شیل چې دی شیل ملګرو یو انټرفیس دی چې د دې په واسطه کولی شو چې د کارنل سره انټراکشن وکړو. مخته راځي انشاءالله په ډیټیل سره بیا په هغې باندې خبرې وکړو. د لینکس کوم شیل چې دی دغه موږ سره بیش شیل ده او موږ سره چې هغه چې کوم شیل یوز کوي یونیکس بورن شیل یوز کوي. ها لینکس چې دی ملګرو دا یو کرنل ده کمپلیټ اپریټینګ سیسټم نه ده. د دې سره به ځینې سافټویر ټولز یو ځای کوئ او د څخه بیا یو کمپلیټ اپریټینګ سیسټم راځي یا به ډیسټریبیوشن رامنځته کیږي. مونږ ملګرو چې کوم لینکس استعمالو یو عامه اصطلاح استعمالو نو مونږ مطلب دغه وي چې ډیسټریبیوشن استعمالو یا ریډ هارډ وي یا فیډورا وي. خو عموم کې لینکس چې ده هغه یو کرنل ده چې دې سره به تاسو ځینې ټولز یو ځای کوئ او دې څخه به یو کمپلیټ ډیسټریبیوشن یا اپریټینګ سیسټم رامنځته کیږي. خو یونیکس چې ده دا کمپلیټ پیکیج او اپریټینګ سیسټم دی. دا موږ سره کمپلیټ اپریټینګ سیسټم دی. مخته راځو ملګرو موږ سره سلایډ کې نور څه دي. ها GUI او CLI ترمنځ فرق چې دی ملګرو تاسو به already پوهیږئ چې ګرافیکل یوزر انټرفیس او CLI کمانډ لاین انټرفیس دې ترمنځ فرقونه چې دي. سمپلی وایو GUI is the visual interface you interact with using. GUI چې تاسو لکه څنګه ورته ځئ ماوس باندې کلیک کوئ ایکنې وګورئ هلته مینوګانې وي او مختلف ډول اپریشن په ګرافیکل ډول تاسو خپله وینئ هلته کولی شئ. یا من سره که زه تاسو ته په اوبنټو کې اوبنټو ډیسکټاپ شو یا فیډورا شو یا وینډوز ته زه راشم ملګرو ګورئ من سره دا GUI برخه ده د کې د وینډوزو او که داسې راشئ زه دلته روشم CMD را خلاص کړم دا زموږ سره ملګرو دغه بیا کمانډ لاین دی. کمانډ لاین انټرفیس دی یا CLI برخه ده چې په دې کې به تاسو کمانډونه ایگزیکیوټ کوئ او تاسو به مخته ځئ دې ته CLI ویل کېږي. او کومه برخه چې تاسو وکتله هلته ډیسکټاپ باندې هغه هم سره GUI برخه ده. زه مخته راځم ملګرو موږ سره CLI چې دی CLI کمانډ لاین انټرفیس دا ټیکسټ بیس دی. یو ټایپ کمانډ انټرنیټ سے کمانډ ټرمینل کې به کمانډز ټایپ کوئ ټیکسټ به ټایپ کوئ هغلته تاسو سره هغه به ایگزیکیوټ کیږي او مختلفې وظیفې به ترسره کوي. مطلب که زه راشم ملګرو دلته په دې ساحه کې ودرېدلم دا من سره GUI برخه ده. دلته که څه ویژوالي کولی شم دلته رایټ کلیک وکړم فولډر باندې کلیک وکړم او فولډر ته ورکړم چې لینکس مې ورکړلو. ما یو فولډر جوړ کړو په ډیسکټاپ باندې خو په ګرافیکل ډول. که تاسو غواړئ چې د CLI لارې وکړئ په یو فولډر جوړ کړئ د کمانډ لاین تاسو به راځئ په ټرمینل کې به تاسو کمانډونه ټایپ کوئ. نو زه کمانډ ټایپ کوم دلته به زه لومړی ډیسکټاپ ته لاړ شم مثال اگزامپل در کوم ملګرو. نو دلته چې تاسو مثال یو ډایرکټري جوړوئ یا کوم اپریشن ترسره کوئ فعالیت هغې لپاره زه مثال یو ډایرکټري جوړوم په ډیسکټاپ باندې زه لومړی ډیسکټاپ ته راغلم زما ولیکل MKDIR او چې مې ولیکلو لینکس مې ولیکلو لینکس 1. نو ملګرو ما سره اوس په ډیسکټاپ باندې یو ډایرکټري یا فولډر جوړ شوی وي خو د ټیکسټ بیس له لارې ما د کمانډ لاین له لارې ترسره کړل. هلته که زه راشم زه
ډیسکټاپ ته ګورئ ملګرو ما سره دا ما کمانډ لاین یا د کمانډ له لارې جوړه کړه دا ما ګرافیک ډول جو هیله چې ملګرو پوه شوي یاست دې ته کمانډ لاین ویل کیږي تاسو لکه ملګرو کمانډ لاین کې به تاسو کمانډ هلته اکزیکیوټ کوئ ټایپ کوئ به یې لکه ایلش لیز فایل یا سیډ چینج ډایرکټري مخته راځي انشاءالله دې باندې به ډسکس بیا ډیټیل سره کوو جی آی او سیلای ولې مهم دي ملګرو سیلای ولې مهم دی مونږ سره په لینکس کې زیاتره سرورونه چې دي هغه مونږ سره جی آی برخه نه لري یا ښه اګزامپل درکړم کله چې تاسو یو ریموټلی یو ډیوایس اکسس کوئ نو تاسو نشئ کولی چې هلته جی آی برخه ولرئ ممکن شته د سافټویر چې تاسو جی آی هم اکسس کوئ خو جی آی چې دا هغه سیکیور نه ده هغه پروفیشنل وی نه ده نو موږ سره سیلای چې دی دا هغه سیکیور وی ده فاست ده تاسو کولی شئ چې د سیلای په تور مختلف ډوله هغه کارونه چې په جی آی کې نه ترسره کړي د سیلای له لارې تاسو ترسره کړئ ملګرو زیاتره سرورونه چې دي هغه په ډیټا سنټرونو کې رن وي هغه جی آی برخه نه لري نو تاسو مجبور یاست چې سیلای برخه کې هلته کار وکړئ اپریشن ترسره کړئ نو تاسو لپاره ډیر مهم ده سیلای چې تاسو کله یو ریموټلی یو ډیوایس اکسس کوئ د اس اس ایچ په تورو نو هغه ممکن غنه لري جی آی برخه چې تاسو جی آی اکسس کوئ هغې لپاره تاسو اړ یاست چې سیلای وکاروئ نو دې لپاره موږ سره سیلای مهم ده چې کله تاسو سرور کې کار کوئ نو تاسو کولی شئ هلته سیسټم اډمنسټریشن سکریپټینګ لیکئ یا نورې برخې فعالیتونه ترسره کوئ د سیلای له لارې ډېر په اسانۍ سره ترسره کیږي ملګرو مخته راځو بل چې دی لینکس فایل سیسټم کنسپټ دی لینکس فایل سیسټم ته ویل کیږي تاسو به الریډي پوهیږئ فایل سیسټم چې دی هغه طریقې یا هغه میتود دی یا هارډ ډیټا سټرکچر دی چې یو اپریټینګ سیسټم یې د دې لپاره استعمالوي تر څو موږ سره په سیسټم کې فایلونه مانیج کړي اداره یې کړي تاسو ګورئ کله چې په سیسټم کې موږ فایل جوړوو فایل ډیلیټ کوو یا فایل په هارډ ډیسک کې ذخیره کیږي دا ټول د فایل سیسټم کار دی داسې موږ سره په لینکس کې که یو فایل په هارډ ډیسک کې ذخیره کیږي یو فایل موږ ډیلیټ کوو او یو فایل صحیح ډیسټینیشن ته تلل دا ټول د فایل سیسټم کار دی ملګرو دلته لیکل دی چې it define how file are stored and organized on a disk د فایل سیسټم وظیفه دغه ده چې دغه د فایلونه یا ډیټا چې دا څنګه په هارډ ډیسک کې ذخیره شي او په کوم ځای کې ذخیره شي لینکس کې ملګرو هر څه چې دی فایل دی ډاکومنټ دی یا عکسونه دی یا ډایرکټریز فولډر دی یا ډیوایسز دی مونږ پرنټر وصلو یا هارډ ډیسک دا ټول چې دی دا فایلز دی او دغه فایلونه چې دی هایرارکل ډول یا هایرارکي سټرکچر لري یا ټری یا دې ته هم ډایرکټري ټری هم یلی کیږي په لینکس کې ټاپ لیول ډایرکټري چې د هغه مثلا روټ ډایرکټري دی ملګرو د دې انډر یا د دې لاندې بیا نوره سب ډایرکټري هغه هلته موږ سره موجودې دي دلته یې موږ سره لیکلي دي چې all other directories branch out of from root ټولې ډایرکټري چې دي په روټ پرې مربوطه د ټاپ لیول ډایرکټري روټ ته او مخته راځو ملګرو چې موږ سره مخته چې دي کی ډایرکټریز د دې څخه مخته زه دا ووایم تاسو ته یو عکس شو کوم زه په ډیسکټاپ سیمه یو عکس ته نو تاسو کتلی شئ ملګرو دلته چې موږ سره په لینکس کې هر څیز چې دی یا هر هغه چې د هغه فایل ده د موږ سره ټاپ لیول که چا پوښتنه وکړله چې موږ سره په لینکس کې ټاپ لیول ډایرکټري کوم ده ټاپ لیول ډایرکټري موږ سره په لینکس کې روټ ډایرکټري ده چې د روټ ډایرکټري لاندې بیا نوره ډایرکټري ده هوم ده ای ټي سی ده بیا د دې هر ډایرکټري لاندې بیا نوره ډایرکټري موجودې دي دا یو داسې هایرارکي غوندې شکل یا بڼه لري ملګرو هر روټ ډایرکټري چې ده د بیس اف آل فایلز دا د ټولو فایلونو یو سرچینه ده ټول فایلونه ول روټ کې وي بیا موږ سره هم ده هوم ډایرکټري هر ډایرکټري ده چې یو یوزر تاسو جوړ کړئ د هغې لپاره هوم ډایرکټري جوړوي یا
contain user file in folder د کوم یوزر مو چې جوړ کړلو د هغې فایلونه ما مثال په طور دوه یوزران جوړ کړل دي علي او احمد په نوم احمد لپاره ځان ته یو ډایرکټري جوړوي او احمد چې کوم فایلونه جوړوي هغه به په کوم ډایرکټري کې د احمد په نوم په فولډر کې ساتل کېږي او علي ما یوزر جوړ کړل په هوم ډایرکټري کې به علي لپاره یو ځان ته هوم ډایرکټري جوړه شوې وي هغې فایلونه به په هغې ډایرکټري کې ساتل کېږي نو هوم ډایرکټري دا یوزر فایل ان فولډر دغه د یو یوزر ساتي بین ډایرکټري د اسینشل کمانډ باینریز موږ د کمانډ په لینکس کې ملګرو چې استعمالوو دا ټول فایلز دي ایلس دی سی پی دی که زه تاسو به انشاءالله موږ تاسو پراکټیکل هلته ځو ایلس یو فایل ده د دې باینریز چیرته سټور وي په بین ډایرکټري کې سی پی یو فایل ده یا کمانډ ده د دې ته یو کوډ شوی دی چې مثال ته به یو ډایرکټري چینج کوئ نو تاسو موږ به انشاءالله کسو چې د سی پی کوم باینریز چې دي هغه په بین ډایرکټري کې ایس بین ده دا هم یو ډایرکټري ده په لینکس کې چې سیستم باینریز یوز بای اډمین یا روټ کوم چې روټ یا اډمینسټریټر یوزرون کوم سیستم باینریز فایل استعمالوي هغه دلته په ایس بین ډایرکټري ای ټي سی چې دا کنفیګریشن فایلونه یا سیستم کنفیګریشن فایلونه یا اپلیکیشن دلته سټور وي موږ تاسو انشاءالله مخکې نیټورک کنفیګریشن فایلز هغه هلته په کنفیګریشن کوو فایلونو کې نو خالي دومره یاد کړئ چې ای ټي سی فولډر کې موږ سره سیستم کنفیګریشن فایلونه دلته پراته وي یوزر دا یوزر پروګرام ان لایبرریز کوم یوزرون او یا همدا شان لایبرریز چې دي دا په یوزر فولډر کې یوزر پروګرامز وي یا لایبرریز دا یې سره په یوزر فولډر کې سټور وي یا پراته وي وار فولډر دا ویریبل ډیټا لاکس یا ته کومې ویریبلز دي دا ویریبل ډیټا یې سره په وار فولډر کې ذخیره کیږي همداشان ټي ام پی دا ټي ام پی نه مطلب ټیمپورری فایل کوم ټیمپورری فایلونه وي هغه هم سره په ټي ام پی فولډر کې او ډیو دا ډیوایسز فایل کوم ډیوایس چې کله موږ ایکسټرنلی یا انټرنلی دلته په سره سیسټم کې وي هغه دلته سټور وي ما راوړلو یو آیسو ایمیج فایل مې د خپل سیسټم سره وصل کړلو هغه هلته ډیوایسز فایل کې موږ سره ذخیره کیږي دا هغه ملګرو مهمې ډایرکټرۍ وي په لینکس کې چې ما دلته تاسو ته راهیستې په دې سلایډ کې ډېرې دي تاسو کولی شئ مطالعه وکړئ سرچ وکړئ خو عام کوم چې دي تاسو نه په اګزام کې یا انټرویو کې پوښتنه کیدی شي د هغه ډایرکټریز وي چې ما دلته تاسو ته ورکړي دي راځو مخته ملګرو موږ سره فایل پات دی بل فایل پات کنسپټ دی په لینکس کې موږ دوه ډوله فایل پات لرو ملګرو یو ریلیټیو پات دی یو ابسولوټ پات دی ابسولوټ پات ملګرو دا د روټ ډایرکټري څخه سټارټ وي لکه تاسو دلته کتلی شئ هوم دی ابشار داسې ډاکومنټ بیا نوټ ډاټ ټیکسټ داسې موږ سره دې ته ابسولوټ پات وایي ریلیټیو پات چې دی دا د کرنټ ډایرکټري څخه سټارټ اخلي نو انشاءالله موږ تاسې بیا پراکټیکل هلته وایو چې ریلیټیو پات څنګه دی خو تاسو دلته اګزامپل کې کتلی شئ دا موږ سره ابسولوټ پات دی کوم چې د روټ ډایرکټري څخه سټارټ اخلي او ریلیټیو پات هغه دی چې کوم چې د کرنټ ډایرکټري یا د موجوده ډایرکټري څخه سټارټ اخلي ها ملګرو بل فایل پات دی مثلا هلته هغه کې چې دا عنوان کې لږه خطي شوې ده نو زه که راشم دلته دا به زه چینج کړم ملګرو دا به ولیکم ټرمینل مې ولیکم ښه ملګرو دلته به راشو ټرمینل چې ملګرو ټرمینل چې دا یو ټیکس بیس انټرفیس دی یو هم دا چې د پوسته کولی شو د لینکس سره انټراکشن وکړي د لینکس سره خبرې اترې وکړو عامه اصطلاح چې تاسو وایم یا د لینکس سره کله چې موږ د اپریټینګ سیسټم سره خبرې کول غواړو یا د هغې سره موږ انټراکشن کوو هغې پوره موږ ټرمینل یوز کوو چې ټرمینل موږ ته دا پرووایډ کوي شیل راکوي د شیل په تور بیا موږ کولی شو هلته کمانډونه اکزیکیوټ کړو او مختلف ډوله اپریشن ترسره کړو دلته ملګرو د شیل طریقه ده چې وبخئ ټرمینل چې ټرمینل به څنګه خلاصوئ ټرمینل یو پروګرام ده لکه سی ام ډي چې موږ راخلاصوو نو تاسو کله چې موږ انشاءالله هلته یو پریس کنټرول پلس آل پلس ټي چې تاسو پریس کوئ هلته په ډیسکټاپ نه چې کله تاسو ولاړ وای
کله یا تاسو په اوبنټو کې وای یا په ریډ هارټ کې کنټرول پلس آل پلس ټي یا د کلیک وکړئ ډایرکټلی مستقیم په آیکن باندې مثلا ټرمینل آیکن وي نو تاسو سره به ټرمینل راخلاص شي. په ټرمینل کې مونږ کولی شو چې مختلف ډوله کمانډ سره کمته کو انټر کو هغلته اکزیکیوټ کو فولډر جوړ کو کریټ کو سکریپټ ولیکو یا نور کارونه ترسره کړو په ټرمینل کې. نو دا ملګرو موږ سره د ټرمینل کنسپټ و نو مخته زموږ سره سمری اف لیسن ټو دا موږ ملګرو په دې کې کرنل وپېژندو د درس کې او همداشان ډسټریبیوشن مو وپېژندلی. که زه راشم ما سره د لینکس او ښه دا هم وویل ملګرو موږ تاسو د لینکس او هغه ترمنځ یونیکس ترمنځ توپیرونه وپېژندل. لینکس او یونیکس ترمنځ توپیر چې ده جی یو آی او سی ال آی ترمنځ مو تفاوت یا فرق پوه شولو او لینکس فایل سیستم باندې ملګرو پوه شولو. دا شان د ټری سټرکچر باندې پوه شولو د فایل ټری سټرکچر چې ما درته وښودلو چې کوم سټرکچر چې د په لینکس کې د ډایرکټریز هغه د روټ نه سټارټ اخلي همداشان بیا هوم ډایرکټري هغسې نور ډایرکټریز سب ډایرکټریز وي. د روټ ډایرکټري چې موږ سره دا ټاپ لیول ډایرکټري ده او همداشان ملګرو موږ تاسو مهمې ډایرکټریز چې وي هغه مو وپېژندلې ابسولوټ او ریلیټیو پات مو وپېژندل او ټرمینل په باره کې مو لږ څه معلومات ترلاسه کړل. نو انشاءالله ملګرو زموږ سره به راتلونکی درس چې وي هغه به موږ سره پراکټیکل انسټالیشن وي. موږ تاسو به ریډ هارټ انسټالوو اوبنټو به انسټالوو هغې کې به فاردر کار کوو مخته به ځو انشاءالله کمانډ به وایو مختلف ډوله فعالیتونه به هلته ترسره کوو. دا زموږ سره د لینکس فانډامنټل یو 3 یا 2 ویډیوګانې وې نو هیله ده ملګرو خسته شوي نه یاست لږ کوشش کوئ تاسو هم درسو کې نور اضافي مطالعه وکړئ د سلایډ سره ډېر غم مه کوئ که نه. دلته که تاسو وګورئ ملګرو ما سره د شپې 1 بجه او 18 دقیقې دي تقریبا 1:30 بجه ده د شپې. زه تاسو لپاره دا کورس ریکارډ کوم او زه دومره زحمت وباسم نو هیله ده تاسو ملګرو کوشش وکړئ درسونه تکرار کړئ درسونه مطالعه وکړئ. انشاءالله راتلونکی درس به موږ سره پراکټیکل انسټالیشن وي. نو هیله ده ملګرو درس مو خوښ شوی وي او په دعاګانو کې مو یاد ساتئ تر څو چې بیا زه راحاضرېږم تر هغې به الله